بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو راځو د MS Word پروګرام 2020 د انزرټ مینو باقي برخې ته. په تیر برخه کې موږ تاسو ویلې چې د انزرټ مینو کې موږ تاسو ویلې چې د هغه 3D ماډلز هم ویلې. نن راځو سمارټ آرټ. سمارټ آرټ څه لپاره استعمالیږي؟ سمارټ آرټ چې دا په ادارو کې مختلفو شیانو لپاره موږ تاسو یوز کولی شو. لکه چې دلته تاسو ګورئ دا ټول عمومي لیست دلته راځي. دغه لیست چې د آل کې دی کې لیست کې د لیست په شکل راځي. مثال پروسس دا کوم شیان چې پروسس لري دغه شی دا باول دا د بیا دا د بیا دا د برګ سرکل چې دا لکه اکاونټ سایکل یا کوم پروډکشن د تاسو سرکل ورته جوړو چې اول دا کارو کې بیا دا کارو کې بیا دا کارو د فینش ګوډ نه لاس ته راځي. مختلف شیان موږ تاسو پکې یوز کولی شو. پکچر لپاره مختلف هغه دي. زه راځم تاسو لپاره یو څو دانې پکې زه اپلای کوم چې موږ تاسو پکې وګورو چې کوم یو هغه ده سره کم د کېږي. نو تاسو بیا خپله دغه چک کړئ. زه سرکل د هیرارکي ده. زه راځم د هیرارکي ته دا اوکې کومه. دا مې چې کله اوکې کړو موږ تاسو دلته راغله. دلته اوس صفحه سره مثلا دلته موږ تاسو دغه ټکس کې چې ده زه لیکمه کمپیوټر باره کې دا ورکوم. کمپیوټر کې چې شی ده دې کې موږ تاسو سره راولو انپوټ ډیوایس ده، انپوټ ډیوایس، او دا چې ده آوټپوټ ډیوایس. آوټپوټ ډیوایس ده. په انپوټ ډیوایس کې چې شی دي په انپوټ ډیوایس کې ده کیبورډ، اول شی ده ماوس ده. بیا په آوټپوټ کې چې دي آوټپوټ کې موږ سره ده چې ده پرنټر ده. اوس دلته خیال کړئ دلته ګوره موږ سره یو آپشن بل نشته. دلته که د بچی کوم اټ شیپ کلیک کوو. اټ شیپ کلیک کوو موږ ته بل شی اضافه څه ګوره دا اوس کلیک کوو اټ شیپ کې. به زه ټیکسټ پین کومه. دې کو مونیټر. تاسو مختلف شیان دي کې اضافه کولی شئ. اوس که چېرې په تاسو وغواړئ عکس پکې اضافه کړئ نو دلته کریمه تاسو کلیک کړئ نو دلته چې کمپیوټر چې عکس وي د سره تاسو هم دلته اضافه کولی شئ. ګورئ عکس یار آپشن پکې ده. دا ما کلیک فرام براوزر باندې ماته هغه که کمپیوټر څخه زه اخلمه. دلته موږ تاسو عکس پکې راوستلی شي. مثال د چا د ډیټا باره کې د انسان باره کې د هر چي باره کې تاسو یې د هغې تاسو هم نومونه یې ولیکئ هم یې هغه اضافه کړئ. مثال زه راځم چې د خپل عکسونه دي زه عکسو ته راشم. دلته خو ماسته نور عکسونه اوس لپاره نشته دي خو دغلته زه عکسونه ګورم. مثلا بیل ګیټس ده کمپیوټر باره کې د هغه ده مالته اضافه کړه دا رقم ته راغی. اوس راځو دا اټ شیپ چې ده مخکې موږ ولسته چې دا چې اټ شیپ چې ده دا موږ ته هغه اضافه کوي. دغه دا شیپ چې ده دغه اپشن یې دغه موږ ته اضافه کوي. بیا دا دی که دا بولډ چې زمانه بولډ چې ده دغه لکه اوس ماوس کې ده ماوس کې موږ تاسو بل شی پرنټر کې مثال موږ تاسو بل شی پکې اضافه کوو نو بیا دا شی کې بولډ پکې اضافه کېږي. زه راځم دلته د هغې ځای څخه هم اضافه کولی شئ. دلته که تاسو کلیک د انټر ووهو ګوره دلته ګوره بل اضافه شو. ګوره ټیکسټ پین چې ده دغه دې ځای څخه موږ اضافه کوو. بل چې ده پروموټ ده. مثلا دغه راغی دا باندې ډیلیټ کړو. دا ګوره که چې دا موږ کلیک کړو نو شی کېږي پروموټ یې کړو. څه معنا دا کیبورډ چې دی دا مهمه برخه ده د موږ د موز د شیانو پورته ځي او کورته نه ریموټ یې کړه راښکته کړې لاندې دا بېرته ټیټوي. دا رقم ګورم دا رقم مثال دا مونیټر د نور شیان تاسو داسې ښکته پورته کولی شئ. رایټ چې ده د ښي خوا چپ اړخ ته دا رقم ګوره انپوټ یې خوا ته ویوړو او آوټپوټ یې ګوره دې خوا ته راوسته. بیا دې ما کلیک کومه بېرته انپوټ دې خوا راځي آوټپوټ اخوا ځي.
بل دی کې دا اپ اینډ ډاون موږ دی کې دا کولای شو ور اپ اینډ ډاون پروموټ اون دا رقم کولای شو اپ اینډ ډاون سمانه ګوره پروموټ کې شو ورکه پرمختګ ورکاو دی اپ اینډ ډاون چې دا اخو دی خو بیا مثلا یو دی خواته بل اخواته مثلا زه ورته چې دا مونیټر دا شان چې دا یو بل پسې دی د دې خوا کته او د نیم پرنټر څخه هم مخکې راوله ګوره پرنټر څخه هم مخکې راغی دلته راغی دا رسته تاسو ترتیب ورکولی شو بل چې دې کې دا بل دې کې راځو موږ تاسو چې دا لی آوټ ګوره دلته تاسو موږ تاسو مختلف دي نور ډیزاینونه دي مثلا هغه ورته نه ورته دا ډیزاین هغه کړه ګوره مو شان هغه دي څه ډیزاین موږ دلته دا ډیزاین راته راواله دا ډیزاین کې راولې دا ډیزاین مختلف ډیزاین موږ تاسو دې کې راوستلی شو صرف هغه ډیزاین توپیر لري کوم شی کې تاسو مثلا راوستل غواړئ ورته ما دا شی راوله د دې سره دې کې موږ تاسو نور دې بیا کو وړو رنګ چینج کړو رنګ هم موږ تاسو چینج کوو ګوره رنګ دې رنګ چینج دا رقم دلته موږ تاسو نور رنګونه هم دې چینج کول شو شیپ شان چینج کول شو تم دا ډیزاین کې راوله تاسو مختلف ډیزاین دې ته ورکولی شئ په دا سمارټ آرټ ډیزاین کې بیا دا کنه ګرافیک ډیزاین بیرته نه موږ ته هغه اولني حالت کې راوته دا دې نه هم مخکینی اول حالت کې راته راوله بیا د عمومي حالت کې نو دا شی کې ګورل دراوس کو وړ مثال د دې غږ رنګ چینج کړو ټول غنه چینج و مرته دغه رنګ ماته چینج کا نور مو چینج وا دا شاده خانو ګوره رنګ چینج سو بل د دې په دې کې فارمیټ ته لږ زنګ راغلی به دا سټاپ کومه ها په ډېر بخښنې سره مخکې زنګ راغی تاسو هغه لږ اډیکه بنده سوله ها اوس موږ تاسو راځو دلته راځو چینج شیپ زمانه مثال موږ کړو دلته ورته لیکم شیپ دغه شیپ ورته بل هغه که دلته مثال بل زه پکې اضافه کوم راځم شو فارمیټ راځم فارمیټ د دې کومه چینج شیپ دغه ماته راواله ګوره هغه شیپ دی ګوره شیپ هغه بدلی ګوره ورته مثلا دغه د ماته دا ډیزاین کې راوړل کړه دا ګوري د چینج شیپ دغه شیپ شکل بدلی بل راځو دی کې مثال د لارجر سم دغه ماته غړ کا دا ول ګوره دا غټوم نه نو مثال کوچنی کړی د واړه ګوره ورته نه بیرته شي کا وړاکې کا بل راځو دې کا شیپ سټایل معنا څه دې کې مثال دغه زما ذکر کومه دې کې موږ تاسو مختلف رنګونه یا ډیزاین موږ ورته جوړو ګوره زم دا رنګ کا زم دا رنګ کا بل چې دا دې کې مثال سره راځو شیپ فیل چې دغه مثال دا رنګ کا ورته معنا سوري کا ګوره منځنی هغه چې سو سور شو زه کنټرول زیډ وخمه دا شیپ آوټلاین څه بهر راغی راځه سره کوم رنګ یې کوه ټایم دا بهر رنګ سور راته جوړ کړه ګوره سور شو دا رقم تاسو نور هغه ته هم دا رقم ته ډیزاین ورکولی شئ رنګ یې هر رقم ته تاسو په خپله خوښې رنګ شیان ډیزاین یې بدلولی شئ بل دلته شیپ افیکټ چې دا مختلف افیکټ دي لکه 3D غوندې کوم ډیزاین کې تاسو مثال راوستل غواړئ ما رقم ته ورته وټاکئ نو په ما هغه ډیزاین کې شی کېږي لیکل کېږي ورته هم دا لیکل وکړه بل د دې کې دا ټیکسټ فیل چې دا مثال دغه ګوره ورته یم دغه لیکل ماته داسې وکړه د لیکلو رنګ یې چې سو چینج سټولو بیا ورته یم آوټلاین مثال څه بهر هغې ماته ټوله د شی کړه په دغه رنګ یې کړه بل د دې کې ټیکسټ افیکټ
ټیکس افیکټ چې دا ورته دا دې کې هم مختلف شیپونه دي، مختلف د لیکلو سټایل د تاسو مثال د خپل بیا د اپلای کوي په یو دانه خپل وګوري هر وخت چې جوړوي سمارټ آرټ بیا دلته مثال دغه ډیزاین شان تاسو کتلی شئ. بل چې دا ټیکس دغه او دا چې دا خو مخکې هم ویلې دا موږ تاسو چې دا وکړو دې باره کې معلومات موږ ته راکوي، دا معلومات دې باره کې موږ ته معلومات راکوي، موږ ته خپل باره معلومات لیکلی شو دا څه شي باره کې ده. دلته مثال وخت بل کس پې کلیک کړي نو موږ تاسو ته اتومات ښیي چې دغه باره کې موږ جوړ کړی ده دغه موضوع باره کې. بل د دې کې ده ارینج د دې کې هم لکه هغه دا مختلف دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله چې مثال موږ تاسو دغه د لیکلو کوم ځای کې دا راولو ښکته راولي پورته راولي منځ کې راولي مختلف هغه دي دا موږ تاسو مخکې ولوستله. بل دې کې دا سایز دی د بیا اړتیا نشته ځکه دا موږ تاسو مخکې ولوستل کې سایز چې دا موږ دغه سایز غټه وړوکی کوو دې غټوالی مثال دا خو سمارټ آرټ دا بیا زه چې کوم ډیلیټ کوم بیک سپیس وخم بیا راځم سمارټ بیا راځم انسرټ مینو د سمارټ آرټ دې مې ما کلیک دې ضرورت ما دغه ماته راواله بل ډیزاین کوم آل کې دا ګوره د استاد د غواړم د دې کې عکسونه اضافه کړم تېر موږ دغه راکړی د مثلا که اضافه کوم یو دې کې راولم زه مثلا څوک راولم ښه سلمان خان دا انسرټ کوم دا ګوره سلمان خان راغی. بل دې کې راولم شاهرخ خان دا رقم دغه بل راولم مثال کې امیر خان هم چې کله مثلا دغه د چې ټیسټ کې مونږ هم لیکلی چې مثلا لیکو سلمان خان مثلا د لیکو شاه خان مثلا لیکن دا لیکنا امیر خان دا ما رقم دیک مثال رنگ اضافه کوي مثال هر رقم دغه تاسو پکې کولای دی شیپونه رنگ د نور شیپونه هم رنگونه دي مختلف ډیزاینونه دي دا پکې کې دغه د ګوره بولټ سلمان خان بل لیکما د لوړ کې پکې لیکم ساده سوم هغه سرمایه لري وته مې لیکما 15 کروڑ سرمایه لري. همدا رقم دا د شاهرخ خان دا کلو کومه کلیکم شاهرخ خان باندې بیا اډ بولټ دا وته لیکم ماشین دا د لیکم مثلا 10 کروڑ. همدارنګه امیر خان ته هم لیکم مثال د لیکم امیر خان ته درې خانه کې درې اډ بولټ تاسو لیکم تاسو ډیر بولټونه تاسو مثال لیکم 15 کروڑ. دا رنګ تاسو مختلف تاسو د کې سمارټ آرټ کې مثال معلومات ورکولای شئ د مختلف شیانو باره کې نو ته نه امیر خان مثال مخکې راوړی یا دې خوا دې خوا راوړی ورته لیکو امیر خان دې خوا ته راغی ورته یې نه سلمان خان ماته ډیلیټ کړه کومه نو سلمان خان ډیلیټ شو دا دواړه پاتې شو. داسې مختلف ډیزاین تاسو پکې جوړولی شئ. د بېرته زه شیر کوم بیک سپیس کوم دا ډیلیټ کوم اوس راځم چارټ ته انسرټ مینو کې چارټ چې شی کوم تاسو کله چې موږ خپل ډیټا چې ده هغه په ګراف کې موږ پریزنټ کوو غواړو چې ته موږ پریزنټ کوو نو دا چارټ په هغه وخت موږ تاسو د شی کو استعمالولی شو. اب د چارټ کې بیا مختلف شکلونه ګوره کالم په شکل کې مختلف شکلونه ګوره د کرکټ کې تاسو خیال کړي
د کرکټ بورډ مثال کرکټ چې کله خلک کوي که نه د هغو باره کې مثال چې رنزونه دومره کړي دي دغه کوم یو ټیم مثال دې وخت کې څومره رنزونه کړي مثال د بل ټیم افغانستان ټیم وخت کې څومره رنزونه کړي او دا رقم مختلف چارټونه هغوی دغه رقم د جوړوي اګراف کې تاسو خیال کړئ راځم یو سمپل یو کاغه اخلم کالم دلته اخلم چارټ یو چارټ تاسو کار کوم نو به تاسو بیا خپله باندې کار وکئ دا شارټ چې تاسو مثلا د کرکټ شیانو کې هم ډېر فکر کړي د هغو کې تاسو ته خپله ښکاري پریکټیکل دی تاسو هلته مثال وینئ ښه زه راځم اوس دلته مثال لیکمه کې مثال لیکمه مید او د مکتب دی هغه کوم زه دا لیکمه مید دا لیکمه انګلیش دا لیکمه پښتو مضمون ده مثلا دلته لیکمه علي عدنان عمر عثمان علي وړي څو وړي دي اتیا وخمه انګلیش کې څو وړي دي انګلیش کې وړي دي اویا بیا راځم د پښتو کې څو وړي دي مثال اته نوي انان څو وړي دي پنځه نوي انګلیش کې څو وړي دي انګلیش کې وړي دي شپږ اتیا او دې کې څو وړي دي پښتو کې نوي عمر څو وړي دي عمر وړي دي پنځوس ګوره دلته ګوره ګراف هم ډېرېږي ګوره د عمر خانه ګوره د بل کې څو وړي دي شپېته د بل کې څو وړي دي مثال پنځه اتیا عثمان څو وړي دي عثمان ورته هم وړي دي په اولني کې نهه پنځوس دویمې ګوره ګراف ګوره دلته راجوچتېږي دویمې کې څو انګلیش کې څو وړي دي پنځه اتیا پښتو کې څو وړي دي پښتو کې وړي دي اویا دا چې څو ګوره دا چې څو مثال مید دا شین چې ده دغه ټول د مید هغه دی ګوره دغه شین رنګ کلر چې ده همدارنګه دا د انګلیش چې ده د انګلیش ګوره دغه زیړ رنګ دی ګوره نمرې د نمرو سره د خانې اوچتې سوي دي اوس راځم دلته په مثلا شیپ ډیزاین کې شیپ ډیزاین کې چې راځو ګوره دلته راځو اول دلته مثال دی زه کلیک کوم چې کلیک کوم دا اکسس دی چې کو دغه نمرې چې دي مثلا دغه لاندې ګوره هغه ماته نمونه ګوره ورک کړل ګوره کسانو بېرته ګوره کوم دا ګوره کسان ګوره بېرته راغلل بیا راځم دلته کې ګوره ماته چیکه پورته غونه راغله چیکه نه غټ غونه راغله ګوره او دلته چیکه ګوره عنوان هم ګوره پرایمري ورټیکل دغلته چیکه مثال ماته دلته شی پکې زه یو لیکل پکې کوم هغه تاسو هر شی لیکل کوئ د مثال دغه چارټ باره کې لیکل وکړئ نو لیکل پکې کولی شئ همدارنګه هم د مثال چارټ ټایټل د ټایټل کې زه ورته لیکم مارکس پیر ازم د چارټ ټایټل دا اوس مثال دا پورا د چارټ ما هغه چارټ دغه هغه څه عنوان سره راوله ښکته راپورته مې بیخي عنوان پکې مې راوله ګوره عنوان یې بېرته ختم کړو په لازمه ډیټا کې به مثال لیکم سنټر ګوره دا نومرې ماته په سنټر کې راغله ګوره منځ کې د ښکاري تاسو ته ورته یې نه سپورټ یې راوله انساید بیس کې په اخره کې راوله ګوره موږ ته ښکاري چې اتیا نومرې ستاسو نومرې وړي دي مثال آوټساید مثال پورته هغه نه راوله ګوره دا تاسو ته ښکاري همدارنګه هم دا آوټساید ګوره هر کوس نوم هم ولیکه او نومرې هم ماته پکې راوله زه کلیک کوم د شي څه ګوره موږ تاسو هم نومرې راغلې دا هغه مختلف هغه راغلې زه کنټرول زیډ وخمه چې ساده شي همدارنګه ایرو دغه نښې پکې راوله راته تمنن مثلا بیا هم راوله ګریډ لاینز مثلا راوله ګوره خط ټکه ټکي ګوره ټکه ټکي غوندې راځي همدارنګه هم دا لیجنډ کې چې ده دغه هغه ته ګوره دغه شیان چې دی ته لیجنډ وایي دا نومونه شیان چې دا زه ورته یم په
رایټ کو خي خواته راواله ګوره د خي خواته راغی ورته مثلا ټاپ کې راواله فوټو سر کې راواله مثلا لیفت کې راواله مختلف هغه کې تاسو راکولای شو. بل چې دا موږ تاسو دې کې چیک کو لینر چې دا مثلا لینر تکاو چې مثلا ګوره مثلا لیکم چې شي هغه پیدا کړل د انګلیش کې چې نمبر مثال دغه مریخ کده پورته وړي ګوره دا رقم موږ تاسو لینر راوړي کنټرول زیټ وخم بیرته او دغه شی چې موږ تاسو کار وکړو دغه موږ تاسو د کویک لیاوټ کې هم موږ تاسو په اسانۍ طریقې وره اتومات راوړي موږ ته. بل چې دغه چینج کړل چې دغه رنګ موږ ته چینج کړه وره هغه چینج کوو ورته ما دا نه دا رنګ نه خوښ ده دا رنګ خوښ ده دا رنګ خوښ ده مختلف رنګونه دي چې تاسو موږ دا یوز کولی شو. دا رنګ مو واخیسته بیا د مثال وخت کنټرول زیډ بیا راځم دلته ګوره چینج سټایل ده چینج سټایل کې مثال دا ګوره مختلف سټایلونه دي دې ځای څخه موږ سټایل بدلولی ته ما دغه سټایل مطابق بل چې دا ډیټا کې چې موږ سلیکټ ډیټا چې کوله چې مثال موږ بل نفر مثال راغی هغه موږ اضافه کوو نو هغه کوم چې اضافه کوو موږ هغه چې کوو د دې ځای څخه موږ ډیټا چې ده سلیکټ کوو او اضافه کوو. مثال ته دې باندې کلیک کوم نیمه چې کله مثال کلیک کوي موږ ته دغه ګوره راخلاص شو ګوره دا سویچ رو مثلا ګوره دغه د تاسو ښکاري دی لاندې ګوره د نومونو دغه زه ورته نه دغه پورته کړه سویچ دا میچ شیان پورته راوله او دغه ښکته راوله نو دا چې سي متاسب هغه پورته راشي. Control Z computer نه پیږم چې څه په اوسه کمپیوټر باندې ها راځم سلیکټ ډیټا ګورئ مخکې یو لري دلته راغلو اوس چې بیا ته میت انګلیش او د پښتو راغلو بېرته مثال دی که زه غواړم چې ډیټا کس اضافه کوم نو هغه چې کوم مثال لیکم څوک راغی ورته لیکم مثلا فاروق خپل لیکم اتومات شي کې موږ ته فاروق موږ دلته هم نفر زیات شو او هلته هم زیات شو مثلا ولیدي اتیا دلکې ولیدي 90 دلکې ولیدي مثال اوی ګوره اضافه شو. بل چې دا موږ تاسو راځو دلته ایډیټ ډیټا باندې کله چې موږ کلیک کوو دلته موږ دوه اپشن راځي دی کې یو چې دا ایډیټ چې موږ کلیک کوو مثلا دلته موږ ته ایډیټ کا دغه مثال موږ ایکسل پروګرام ته نه ځو هغه کوم ډیټا چې دا همدغه ځای کې ماته چې کا ایډیټ یې کا ګوره دلته تاسو چې کوو دا ایډیټ کولی شو. طارق نوم دا کس راغی چې ورته یې نه ختم یې کړې ده دا چې ایډیټ کوم یې نه بل چې دې ګوره دلته ایډیټ یې کا ګوره ایډیټ ډیټا ان ایکسل ایډیټ یې کا ما د ایکسل پروګرام کې ما دا ایډیټ کا د چې کې موږ ته پوره ایکسل پروګرام موږ ته خلاص دی چې هغې کې موږ تاسو مثال هر رقم د چینجز پکې راوستلی شي دا ګوره چې شو پوره ایکسل پروګرام موږ ته راخلاص کړو نو هغې کې موږ تاسو دغه ډیټا ایډیټ کوو همدې لیکم د څو وړي دي مثلا اویا اتیا او دا مې دي پنځه
تعریف نقطه هم اضافه شد د هغه ډیټا کې هم تغییر راغی. چینج چارت ټایپ دې ته چې کوم د دغه چینج دا ماته دا چینج کرا تا مثلا دې کې زه نه غواړم دې کې ماته چینج کړم دې کې ماته چینج کړم مختلف مختلف شکلونه ته ما دغه ماته دا کې کومه دا ګورم میت کې مثال دومره خاصانه نمونه مختلف شکلونه دي مثلا تاسو هغه تاسو دا شی کوئ اپلای کولای شئ دا شی کوم ډیلیټ کوم بیرته راځم انزر مینو کې راځم سکرین شاټ کله چې من کلیک کوم چې مثلا کوم یو هغه موږ سره اوپن وي نو د شی کې سکرین کې یو کنه موټی نه یا کلیک مثلا دا وړم دغه مثال ز سکرین شاټ واخلم دینه دیزی پورې پورا نه ان د دیزی پورې دا چې څو موږ ته دلته راغی دا موږ کوم وخت کې سکرین شاټ موږ یوز کولی سکرین شاټ وخت موږ یوز کولی شو چې ځینې مثال اکویشن یې هغه که موږ مثال ورډ پروګرام کې اکسل کې یا نورو کوم ځای کې یا د کمپیوټر څخه اخلو هغه تاسو موږ داسې کړو دلته هغه موږ کاپي کړو دلته راولو نو هغه چې کې ګډوډ کېږي نو موږ سکرین شاټ اخلو چې هغه اکویشن چې ده هغه بیخي ګډوډ نه شي دیمه نو د کس دراغ نو دلته چې که پوره د هغه د پکچر چې ده فارمیټ مکمل تاسو موږ داسې باندې اپلای کولی شو دا ګورئ ټول اپشنې دي د پکچر دا بیرته ډیلیټ کوم بیا راځم انزرټ مینو ته انزرټ مینو کې راځو ګیټ ان څه معنا دې کې مثال انسورټ د 2020 سافټویر چې دا دغه د خواله لري چې دې کې موږ تاسو ته مختلفې سافټویر چې ځینې پکې پیډ دي ځینې پکې ان پیډ دي هغه موږ تاسو کولی شو مثلا ویکیپیډیا دا رقم د نور سافټویر دي چیټ جی ډي پي د نور شیان دي هغه موږ تاسو مثال که چېرته موږ تاسو دلته اکسل کې مثلا ورډ کې کار کوو هغه ته موږ اړتیا سوله نو هغه موږ شی کوو موږ تاسو دلته په اسانۍ سره په انسټال پروګرام کې راولو هلته نه ځو بیرته مثال انټرنیټ ایکسپلورر ته د دې ځای څخه چې کوو دغه اډ کوو لکه موږ دلته ګوره ویکیپیډیا اډ شوی ده موږ ته موږ کله چې زما ویکیپیډیا په کار وي مثال زه هلته نه ځم مثال د راسم انټرنیټ ایکسپلورر دلته په سرچ کوم ډایرکټ دلته یو کلیک کوم ماته ویکیپیډیا چې ده هغه دلته خلاصوي او دلته بجل چې ده مای ایډس دا چې شی کوي دا موږ تاسو که چېرته مثلا دغه سافټویر یې دا موږ یو ویکیپیډیا راکړی دا کوم نور راکړي دا منیج کوو مس ترتیب ورکوو بل چې دا آنلاین ویډیو څه معنا آنلاین ویډیو چې دا موږ تاسو ویډیو مثال خپله پروپوزل کې ویډیو راولو دلته او هر وخت کې چې په کار وي نو هغه څخه چې کوو پلی کوو نو راځم دلته اول چې کومه زه راځم اول یوټیوب چینل ته راځم هلته یوټیوب څخه خلاصوم کله چې مثلا یوټیوب موږ تاسو خلاص کړو کله چې یوټیوب نه سره خلاص موږ به تاسو کار وکړو چې وکړو الله پاک لږ ضعیفه ده زه به راسم خپل چینل ته به اول مثال خپل چینل به راخلاص کړم خپل چینل به ویډیو راواخلم دلته به مثال پروپوزل شیان جوړو نو هغه به چیک کړو دی به راولو ګډوډي کوي خپل یوټیوب چینل خلاص کړم هغه نوې ویډیو راواخلم دا نیټ ولې صحیح کار نه کوي
یا چې تاسو وخت ځای نیسئ بل دغه ویډیو به لږ سټاپ کوم چې پورې نسته دغه نیټ خپل کار فعالیت پیل ها راځم د خپل چینل مې باندې کلیک کړم دې باندې چې کله کلیک کړو نو بیا به دې څخه یو ویډیو زه راواخلم چې لږ وړوکی ویډیو وي مثلا دغه دا وړوکی ده دا باندې زه کلیک کړم کله چې دې باندې مې کلیک کړو نو دا به چې کوو شیر به یې کوو دوباره بسو شیر ته شیر باندې چې دا مې کلیک کړل دا به شی سو دا به کاپي کړو دا شی سو دغه دا به کاپي کړو بسم الله الرحمن الرحیم نن د موږ دا شی کړو پیس کاپي کړم سپیشل او پیس لینک نن د شی څخه شروع کړم پاراګراف شو سٹارټ کړم اوس راځم بیا ته انسټال پروګرام ته ها نیچرال دا آنلاین ویډیو باندې کلیک کې آنلاین ویډیو باندې کلیک کړم مثلا دا ما کوم چې کاپی کړل دا کنټرول وی پیس به کو دا به شي کو انسرټ به کو کله چې دا موږ ستل انسرټ کو نو هغه ګوره دلته موږ راغی دې موږ تصور وخت مثال کړي باندې موږ کلیک کوم ته هغه خلاصي به دا یوټیوب کې مثال ته سرچ کوم تر موږ تراله پروپوزل کې مثلا نور شغی تاسو کولای شئ ته کې مثلا د شیپ بدلوي مثال دا رقم دا ګوره کوم څه ښکاري پروپوزل کې دیم دا رقم دا کړه پروپوزل د خدمتولي کوي رسولي کوي او نو پکچر او چې دې مثال خاط کوم ذکر راولي او ریپ ټیکس پوزیشن هر کار تاسو نو هغه تاسو نور مخکې تیر لوستلی دا هغه په اپلای کولای شئ ثبت شي کومه دې کومه بیا راځم انسرټ مینو ته بیا راځم ها لینک سمانه مثال دلته یو خط لیکم غواړم دغه ته لینک ورکړم مثال دا چې دغه هغه کې مثال دغه خط ده دغه خط کې د مثال دا ګوره د پاراګراف کې لیکم مثال انوال is annual report مثال annual report چې دلته لینک ورکوم annual report ما جوړ کړی ده دا سلیکټ به کوي لینک باندې به کلیک کوي لاړ به صحیح مثال براوزر ته به لاړ شو ښه دا ډاکومنټس دا چې ته به لاړ شم زه به لاړ شم ډیسکټاپ ته ځکه ما ډیسکټاپ کې اچولي چې تاسو وخت ضایع نه شي ډېره ډیسکټاپ باندې به کلیک کړم دلته به ولیکم ګورم ها انوال ریپورټس annual reports annual reports د لینک ورکوم ډایرکټ تاسو مثال سیلری شیټ وی نو مختلف شیټونه تاسو مثال لینک ورکول شي مختلف پروګرامونه د اکسلی کې د وړي مثال تاسو لینک ورکوي زه اوکې کوم ګوره شین خط کې راغی انډرلاین هم سو مثال دا شی سو دا مونږ مثال لینک شو اوس مثال دا خط کې زه روح مثال یو بل کس وي مثال غواړي چې دغه راپور وګوري دلته راپور نور لیکل سوي دي خو هغه مین ډیټا چې دغه دلته نشته ځکه مون ډیټا اضافه کوم نو ډاکومنټ شین چې دي ډیریږي مثال هغه کس غواړي چې زه دغه ریپورټ ګورم چې د چې په کې ولا ورسره مو دیږي کنټرول به کلیک ونیسئ او کلیک به کوي چې کله کلیک هم کو ته مې یس نو چې کې مونږ ته هغه انوال ریپورټ چې ده یا مثال سیلری ریپورټ چې هغه دلته تاسو اوپن کیږي دا متاسه اوپن سو مثال خو چک کوي مثال نورمال انکول انفارمیشن تاسو به ته چک کوي کلوز کوي بل بده کې چې دا بوکمارک سمانه بوکمارک چې د موږ تاسو کله چې یو لغات وي یا ځینې موضوعګانې وي هغه موږ تاسو غواړو مثال دلته مثال هغه کو لکه هغه غوندې هایلایټر غوندې خو هایلایټر کې چې کوي کې مثال هر کس لیدای سول ځکه پرانګي کنه دغه غواړم چې نه زه ورته مثلا دغه مکالمه زه پوه نه شوم دا ځان سره ساتم مثال یو لغت په معنی پوه نه شوم سبا راځم مثال استاد بوختنه کوم استاد دغه سمانه دا زه کلیک کوم بوکمارک مثال چې نوم ورکې مثال لیکم مثال ریپورټ دا اډ کوم دا رقم د مثال د ذکران زه راځم مثلا بل پیج ده دا غوځا ډیوایس وزران لنګم کوم چې خپې پوي شي ها دا وزل لګرانګه کما ها
دا ورته دغه مثال د ډیوایس معنا زه پوه نه شوم راځم انزرټ مینو ته مثلا سبا زه استاد نه پوښتنه کوم یا بل چا نه پوښتنه کوم راپور باره کې ده مثال ورته لیکم ډیوایس دا هم زه اډ کوم اوس مثال دغه څو ورځې وروسته مثال یا تاسو مثال یو کتاب د هغه مثال زر پاڼې ده هغې کې تاسو کوم سوالونه تاسو پرې شکي یې که دا سوالونه کیدای سي امتحان کې راشي نو هغه ټول شی کوم ده بوک مارک کوو نو کله هم چې موږ تاسو وغواړو دغه خپل هغه پیدا کړو راځم بوک مارک ته مثلا ورته وایم ګوره ډیوایس ماته شی که ګو ټو که ورسه ډیوایس ته ګوره اتومات موږ شی کړو ډیوایس ته موږ راولي ګوره ډیوایس ته راولو بیا ورته بوک مارک ته ځم ورته وایم ما نه هغه ریپورټ ته ما جوړ کړی د هغه باره کې هغه ماته شو که کوم ځای کې ورسره کوم شی ګوره دا د بوک مارک وظیفه ده بل چې ده کراس ریفرنس څه معنا دا زه ټول ډیلیټ کوم سلیکټ آل ډیلیټ دا زه چې اول لازم هلته خط لیکم ان ډي ښه مثلا زه لیکم دا زه کوم لیکم چپټر 1 دا به زه کلیک کوم دا به لاړ شم هومینو کې چې هیډینګ ورکوم چې څه هیډینګ 1 ښه دا به زه سینټر ته راولم دا شی کوم دا ټول کاپي کوم کاپي سلیکټ آل دا شی کوم دا کنټرول سی کاپي دلته ودرېږي دغلته به ودرېږو کنټرول پلس ان چې دا پیج بریک شارټکټ ده بل پیج اخلو د مثال لیکم چپټر 2 بیا دې کې یو ځل کاپي کړی که نور کاپي ته اړتیا نشته ده بیا چې کوم کنټرول انټر پیج بریک بیا کنټرول سی کنټرول وی پیسټ چې کوم چپټر 3 همدارنګه دا بیا هم کلیک کوم دا چې کوم تاسو د پیج بریک کوو اوس موږ تاسو پیج بریک دې ځای څخه هم اخیستی او کنټرول ان چې ده هغه شارټکټ ده بیا دا لیکم چپټر چې شو 4 شو ښه اوس راځم بېرته قاضي ده دلته به ودرېږم هلته شی کوم کنټرول ان پاک پیج ماته پوره هلته واخله مثال د لیکم راځم دلته راځم کراس ریفرنس ته راځم کراس ریفرنس کې راځم څه شی ده هیډینګ ده که نه هیډینګ هم ورکړی وم هیډینګ شی ده چپټر 1 ده انزرټ زم چپټر 2 ده هغه هم راته انزرټ کړه چپټر 3 ده هغه هم راته انزرټ کړه او شی ده چپټر 4 ده هم ماته انزرټ کړه دا شی کوم کلوز کوم ما ها دا به انټرنیټ کو دا به سلیکټ کو دا به انټر کو دا هم دا رقم سلیکټ کو دا به هم انټر کو دا چې دا یو لینک غونډه ده کراس ریفرنس چې ده کراس ریفرنس څه معنا مثلا دغه لینک چې ده دغه ګوره دا هم که چې د کلیک کوم ده هغو ته موړي او که تاسو وایئ چې دا لینک هم دغه شی ده لینک چې ده موږ بل په مثلا بل ډاکومنټ یا بل پروګرام څخه موږ ورکړو او کراس ریفرنس چې ده ما خپل ډاکومنټس کوم ډاکومنټ کې چې ما ډاکومنټس ته موږ وړي مثلا باندې ګوره سم کلیک ګوره کنټرول پلس کلیک لیک ګوره مثلا کنټرول نسم کلیک نسم چې کړی چپټر 2 ته موړي چپټر 2 ته دی وړلم همدارنګه زه ورته وایم چې مثال نه ما چپټر 4 ته وسه کنټرول نسم کلیک کوم چپټر 4 ته وړم دا شی د کراس ریفرنس داندا ولا بل چې دا کامنټس چې کوي کې موږ نظریه ورکو مثال یو لغت د مثال یو د ورته دې معنی چې شی ده دا غل د مصدرې دا سلیکټ کوم مثلا لازم کامنټس چې خپل نظریه ته وایي دا به موږ ویو مینو کې هم بیا د موږ ورسره سم لولو خو تاسو لپاره سره ورته ما ها what is this means دې معنا څه ده مثلا کس مثال دا سند کې کس په ډاکومنټ د ویو ولید نو دا بي پی کې چې مثال دې تاسو به ریپلای درکړي بیا خو دا وروسته تاسو په ویو مینو کې موږ تاسو به دا شی کوو لولو ریویو مینو کې دا ګوره کامنټس موږ تاسو بیا په مکمل راځي بیا هغه هلته لولو
ها اوس بیا راځم انسرټ مینو ته. انسرټ مینو کې چې ده هیډر او فوډر بیا کوم کنټرول آلټ نیسم بیا کوم ټول ډیلیټ ومه بیا د دې کومه آر ان ډي اوس راځو هیډر او فوډر. هیډر او فوډر څه معنا؟ هیډر چې دا مثال د جملې او عنوان چې ده هغه غواړو چې په هره صفحه کې راشي، هغه لپاره موږ هیډر استعمالوو. او فوډر چې ده موږ هغه لپاره استعمالوو مثال د هرې جملې مثال په اخره کې د پاڼې د پیج هغه مثال دغه ګوره مختلف شیپ دي پکې، مثال دا غواړې دا غواړې دا هیډر دا غواړې دا کومه هم د ډیزاین نه راکړي دي. همدارنګه هم د مثال کې چېرته موږ انټرنیټ ولرو مثال مور هیډر فرام office.com نه ورته هم دغه هیډر ماته دا واخله. مثال دا ورته لیکمه دما کلیک کومه لږ ورته شیپ ډیزاین مې ته راکړې ده کمپیوټر. نو دا کمپیوټر به چې وي د هرې پیج په اول سر کې به ټول کې چې کمپیوټر به وي. ګوره د هر پیج ګوره په اول سر کې چې ده کمپیوټر لیکل شوی ده. بیا راځم هیډر باندې کلیک کوم. اوس هیډر دلته هغه راغلی ګوره دا هیډر فوډر ډیزاین څخه هم تاسو راوستلی شئ. مثال هیډر وګوره ډیزاینونه دي، پیج نمبر هم ورکوو، ډیټ اینډ ټایم هم ورته غواړم ډیټ اینډ ټایم هم ورسره اضافه کړه، تاریخ شان هم شی کېږي د هرې پاڼې مثال په هغه کې سر کې راځي. دا رقم ډاکومنټس مو ډاکومنټس مثال اتر د لیکوال څوک د لیکوال نوم هم پکې لیکو، فایل نیم د مختلف شیان پکې تاسو موږ کوو. کویک لیاوټ مثال دلته هم اتر او ډاکومنټس د فیلډ پکې موږ اضافه کوو. همدارنګه هم دا غواړو کوم پکچر پکې اضافه کړو، لکه اکثره تاسو به فکر کړی وي مثال دا کتاب چې لولئ مثال د اول پاڼه کې د پاڼې هر مخ باندې د یو کس عکس وي. مثلا زه مثال ورته وایم ماته یو پکچر پکې راوله، مثلا د اشرف غني د کتاب دا فرض کړه د اشرف غني د کتاب لیکلی ده، دا به داسې بیا کوچنی کوي. دا رقم ته به جوړ کړئ. اوس مستدار صفحې پاڼه ته ګوره بله پاڼه چې شروع کېږي ګوره لکه د اشرف غني عکس ده، کمپیوټر پکې لیکل شوی ده. ښه بیا راځو مثال هیډر ته راځم، بیا هیډر باندې کلیک کوم. ښه دا قسمه ځواب نشي حسابول کوي. ښه بیا راځم چې ته هیډر فارمیټ ته راځم. د خپل شی په همدا شی مختلف مثال دی د خطونو شیان د تاسو مثال دغه مثال دی هغه را بدلون پکې راوستلی شئ. پکچر د ګو ټو فیلم مثال ورته فوډر ته لاړ شئ، د پریویس د مثال مخکیني ته وروستني ته ورسه. اوس راځم دلته چې مثال چې شی کې ډیفرنس سره ورکوي، څنګه ډیفرنس ورکوي. ښه اوس راځم یو دانه فوډر هم اخلم، مثال دې باندې کلیک کوم. دې ځای څخه هم کلیک کولی شو. مثال راځم دلته فوډر مثال څه دریم فوډر کې هم دا رقم مختلف ډیزاین ورته مثال دغه ماته واخله. دې باندې کلیک کوم، د مسافر کډ ته چک کوم، پیج نمبر پکې اضافه کوم. راځم پیج نمبر ته چې شی کوم کرنٹ همدې ته شی کوم ورته ما پیج نمبر ماته پکې اضافه کړه. څنګه غلطه دې ما کلیک کوم. مثال راځم ډاکومنټس ته اتر مثال لیکوال لیکم سود اتر مثال ایمان
دا رقم دې ځای څخه پکې بل هم تاسو اضافه کولی شئ یا دې لیکم زه دلته لیکم ایډیټر اوس ګوره خلګره پیج وځئ ګوره پیج نمبر به هم هغه کېږي پیج نمبر پیج 200 دا رقم ته ګوره هر څومره پیجونه پکې ټولو کې دغه شی کېږي راځي اوس دلته یو بل هغه ده که چېرته موږ تاسو وغواړو چې مثال دغه په هغو کې تغییر راسي ورسره دغه په اول پیج کې چې ده فرست پیج کې مثال دا کمپیوټر صحیح ده خو په نور پیج کې څه شی که ماته بدل راوله همدا ونه پیج کې مثال دا راوله نور پیج کې څه شی که ډیفرنس راوله اوس مثال که زه ګوره ښکته سم دې نه راوځم نو د دې څخه موږ تاسو راوځو کمپیوټر نه پوهېږم وایرس ورته راغی څه چل ده یعنې چې استعمال کې بیا هغې کې کمپیوټر ډېر زر وایرس وښي تاسو خو پیج انټي وایرس انسټال کړئ پکې ګورئ دا ګوره دا راغی مثلا دا لیکم کمپیوټر په ځای لیکم چې لیکم آفس 2020 د دې لاندې کلیک کوم څنګه چې لاندې کلیک وکړو په هغه اولي پیج کې آفس راغی لاندې ټول کې چې کمپیوټر دا ګورئ لکه موټی فرست پیج کې مې چې تغییر مې راوله بیا راځم په هیډر باندې کلیک کوم بیا ورته وایم چې مثال بیا راځم مثال ورته وایم دا په هغه کې مثال دا ګورنی مثال اډ ان ډیفرنس اډ ان ایون پیج په هغه کې مثال د تغییر ماته راوله مثال کمپیوټر په ځای لیکم آفس د لیکم آفس او دغه ډیټ ان ټایم شی کوم دته کوم دغه کنټرول زد چې دا راته چک پاک کا کوشش دا ګوره اډ پیج ده څنګه زینا نه کلیک کما ګوره دا څه څه دا بل لیکل کوي ځکه ایون پیج مثلا لیکم هلته مې شی ولیکو هلته مې هغه لیک مثلا لیکم فرض کا نوٹ بک مې لیکم اوس لاندې کلیک وکړو ګوره څومره چې موږ تاسو ښکته کېږي ګوره هغه اول پیج کې یو د مثال ګوره دې کې بیا به ګوره هغې لیک آفس ده دا څومره پاڼه وله دا درېیمه وله څلورم ګوره بیا چې ده نوټ بک ده همدارنګه دا ګوره ښکته مو تاسو لاړ شو د نور پیج ګوره دا پیج مثال مثبت پاڼو کې اور لیکل دي مثال په هغه کې منفي کې بل دي ښه دا شی کنټرول زد وکړو دا ټول به ډیلیټ کړو هیډر باندې شي کوو هیډر باندې ډیلیټ کړو نو هیډر باندې کلیک به کې دغه راسې ریموو هیډر ته به ورشو نو چې کوو ریموو هیډر ګوره ایډیټ کولی هم شو او ریموو کولی هم شو همدارنګه کوم هیډر یې تاسو باندې مثال کار کړی وي ډیکوریشن ورته جوړ کړی هغه مو تاسو دلته مثال سیف کولی هم شو زه ریموو کوم همدارنګه د فولډر هم سر غواړي ډېر ریموو یې کوم فولډر ته راځو مثال دلته کلیک کړو ریموو فولډر دا هم لاړ اوس راځم بیا بل نیو پیج اخلم اوس
راځم بیا انزرټ ته چې راغلو دا خو مو شو کامنټس ته مو پیج نمبر خو ما کې اوس ټکسټ بوکس چې مختلف ډیزاینونه دي مثلا ډیکوریشن لپاره به هم دي مختلف تاسو پکې چیک کوو لکه مثلا ورته دا لرم کوو نه دي کلیک کړئ ګوره شیپ راغی او دا موږ یو څه څخه بل ځای ته هم راوړلی هم شو د کلیکل کوو لیکل چې دا رقم مختلف شیپونه پکې دي ایډیټ کولی هم شو رنګ هم چینج کولی شو مختلف شیان مثال دغه پکې تاسو چیک کوو پدې کولی شو هم دغه ګوره مختلف هغه دي دا چیک کوو راځم د ایکسپریس هم دا هم ډیلیټ کوم بیا راځم مثال حدیث څخه مثال کراس ریفرنس نوشن ډاکومنټس مثال پراپرټي د په کټګوري پکې اضافه کولی شو بل چې دی کې الاین لیکل وکړي مختلف شیپ ورکړي ټیکسټ مثال پکچر پاکه مثال لیکم افیس افیس لیکم مثال وګوره دا خو د بولې را بولې شو د شیپونو موږ له ستغه ډیزاین شان پکې کولای شي تاسو مثال پکې تغیرات پکې راولئ دا به زه ډیلیټ کوم راځم به انزرټ مینو کې چې دا بل هغه چې دا اوس راځم لیکم دي لیکم ور مستدغه وی چې دا ونه حرف دا وړم چې دا سو حرفو جملو کې لکه دا په نیوز پیپر کې تاسو وکړلی وي نیوز پیپر کې دا نسبت مثال وګوره ای باندې مثال دا کوم مرجن چې موږ کاري مرجن څخه دی باندې وي دا کوم ډراپ اپشن چې دا مثال دا غواړم ډراپ اپشن کې مثال دا عمومي خو په څو جملو کې راځي کنه ورته ما مثال دا څو جملو کې سوره والا بسو کتارو ورته ما نه شپه کتارو کې راواله دا ګوره 1 2 3 4 5 شپږ د پارسه بل په دې کې چې دا به هم بیرته کنټرول زد کو مایکروسافت افیس سیګنیچر لاین کله چې موږ تاسو مثلا قرارداد جوړو یا مثلا یو بل قرارداد یو چا لپاره قرارداد جوړو یا مختلف شیان تاسو کولی شئ دفتر کې استعمال کړئ لکه دا فرض وکړئ دا یو قرارداد موږ جوړ کړو قرارداد لاندې ساین خلک کوي که نه نو دا به لاندې ورته ولیکئ نو ښه دا به شیر کوډ دا به پرې کلیک کړو دا ساین لپاره ځای ورته جوړوو مثال د چا نوم ده مثال لیکمه فایز آغا دا چې ده ګوره اگزامپل منیجر نسی شو دا بتم سی او ده چیف فاینانس افیسر دا کلیک کوم دا ګوره د چې راځي موږ تاسو دا خاصو دا راغی ساين لپاره دا د قرارداد کس لري قرارداد خپل به ساين کوي دا ساين صدقه څخه غټه وړوکې کولای هم شي او مثال کې د پاڼې په هر ځای کې غواړي مثال کولای شي د پاڼې هر خواته ویسي دلته د خواخ دا پورته د خواخ دا نظر تاسو باندې ډیپند کوي د شي کوم ډیلیټ کومه بیا راځم چې دا insert date and time کې اضافه insert کې date and time چې مخکې هم ولته ولوسته په کې هیډر فولډر کې مثلا date and time کې اضافه کړه دا اضافه کې چې دا ډیلیټ کومه بل چې دا دی کې object سمانه مثلا د یو بل پروګرام څخه موږ دلته شي کو object ورکو مثلا زه کلیک کوم د موږ د شي کې هغه پروګرام موږ ته راولي دا مو کلیک ها دا چې کوم د مثلا د ورکشیټ ایکسل پروګرام ماته خلاص کړ دلته خو چې کوم زه پکې انټری کوم نو که چې موږ د خلاصې موږ دې کې تاسو چې کو انټری وکړو وګوره دې مثلا ډیټا پکې هر شی لیکي اضافه کوي مثلا دا لیکم دوه درې شپږ هر څه پکې ډیټا پکې اضافه کوو موږ چې کو اضافه کولی شو دې نه د باندې کلیک کړه دا شی کې ایکسل ته ټیبل شي موږ ته دلته راغی دا رقم موږ انسټال پروګرام مثال دی بل پاور پوینټ بل هغه تاسو دلته چیک راوستلی شو هغه پروګرام پکې لیکل پکې کولی شو دی راوړل بل د دې کې چې دا د بیا چیک کوم به ایکسپریس کومه ډیلیټ کومه
بل دې کې چې شی ده object کې ګوره text file from file بل پروګرام مثال فرض وکړم مثال بل ډاکومنټ دا غواړي هغه لیکل هم دلته ټول راولو نو چې کوم دلته راوستلی شو د ما زه کلیک کوم فرض وکړه ها انوال ریپورټ ده دا غواړم انزرټ یې کړم دلته د ما زه کلیک کوم نو هغه انوال ریپورټ چې ده څومره هغې ډاکومنټ کې هغه ټول خط دلته موږ ته راځي هغه ټول انوال ریپورټ چې ده دلته دې په سره موږ ته یې راوسته په دې ډاکومنټ کې بل شی کوم کنټرول زیډ وخمه هغه ټول نو ریپورټ چې ټول دلته موږ ته تاسو راغی کنټرول زیډ یا بیک سپیس دا هم وشو بل د ایکویشن به ځینې مثال د فارمولې وي د ایکویشن هغه موږ تاسو دلته مثال راوستلی شو مثال دغه ایکویشن چې ده دې کې مثال نو چې کوم موږ تاسو ګوره دې په دې شی د ایکس په ځای چې لیکو مثال پنځه لیکمه د ا په ځای لیکمه اته په توان د ان ده په توان څه لیکمه دوه بلارګه ایکویشن یې موږ کوو دا څنګه ایکویشن نور ماډلونه شیان تاسو ګوره ایکویشن مختلف هغه یې راوستلی شو او په دې باندې موږ کلیک وکړو ایکویشن مثلا مختلف شیان موږ پکې اضافه کولی شو چین لاین ده جسټیفیکیشن ده لیفت رایټ ده موږ تاسو پکې دغه هغسې ایکویشن راوستلی شو بل د لخص اخري په کیندر مینو کې پاتې ده سمبول کله چې موږ کلیک کوو دلته مختلف سمبولونه ګورو هلته موږ تاسو ته سمبولونه اتومات راځي د کولی شي هغه سمبولونه راوستو که نه نور سمبول هم پکار وي دې باندې کلیک کوم مثلا دغه سمبول نه ماته انزرټ یې کړه ګوره سمبول راوسته په دلته کې دغه نور سمبولونه پکې سمبول تاسو کتلی شو ګوره هر کوم سمبول غواړئ څه کوم سمبول غواړئ دلته تاسو راوستلی شئ په دغه کې مثال شی کوي دغه سمبول کې نور مثال تغییر پکې راولي سپیشل نه هم تاسو راوستلی شئ مثلا دا رقم مختلف یو سمبول را شارټکټ کی هم یو سمبول ته جوړول فرض وکړه زه یو سمبول ته دغه سیده شارټکټ کی جوړوم دې باندې کلیک کوم راغی د دې کوم کنټرول آلټ پلس سی اچھا سو اساین به مو حسن و دا کنټرول آلټ سی زه غواړم دغه سمبول راولم نو کنټرول آلټ پلس سی چې وخم دا راغی کوم بیا تاسو یو شارټ کی هم تاسو سمبول ته جوړولای شئ دا د انزرټ مینو راتلونکي مینو کې نه خیر سره ډرا مینو مو تاسو ولولو لا پاک مسپارم او یو کو خدا په تاسو نوټ ونیسئ چې ځکه چې مثال دا تاسو د یاد څخه وځي د خدای په امان